بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد درود شريف وآي اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك د یو څو خبرو په غرض باندې خپلو ملګرو ته د نصیحت یا د یاد دهانې په طور په دې غرض ودرېدم. زموږ د اجتماع انتهایی مختصر ده، اگر چې همیشه مونږ دا وایو چې انتهایی مختصر ده مونږ انعقاد مختصر وکړو، چاته وینام نه کوو. صرف هغه کسان چې په دې کلي کې یا نږدې علاقو کې د دلیل الخیرات شریف پابندۍ سره ورد کوي، دا د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره زموږ د دارالعلوم ملګري کال په کال منعقد کوي. باقي دلته دستاربندیم کېږي، هره جمعه شپه باندې شب جمعه وي، او الحمدلله وقتاً فوقتاً علما تاسو سره مخاطب کیږي. خو زه یو خبره د خپلو ملګرو ته کومه چې ما یو ځل دلیل الخیرات په لاس کې و، د دوبۍ یو ایرپورټ کې زموږ اسټی عمرې ته تلو، نو یو عرب به ته وایي ما هذا، د ستا لاس کې څه دي؟ د هغه عربي زما خوښه شوه، ما ته عالمانه ښکاره شوه، مې دا ملا صاحب وي. ما هذا کتاب صلات علی الرسول صلی الله علیه وسلم، دا د درود شریف کتاب دی. ما اسمه سنمی دی، ما اسمه دلال الخیرات، فيه من البدع، دا هغه ټکي دي. دا خو مشهور کتاب دی او دی کې بعضې خبرې خلاف شرع دي. ما ورته ځان هسې هم ډېر نه پوهېږم، خبره حقیقت هم داسې دی، خو ځان مې ورته ډېر ناپوهه کړ. معیاریني فيه ایو شی بدع فيه، ته ما ته وښیه کوم ځای کې دی کې بدعت دی. او زما نه واسطه لسې واړو راواړو، خو پیدا یې نه کړو پکې څه اشکال والا ځای. ما ته پته وه چې دا بعضې خلک په دې کې بعضې عباراتو باندې اشکال لري. یو ساعت نیولی او داسې بیا راکړه واغېستې ماتې نه. وایي ما په مدینه منوره کې د یو شیخ نه اورېدلي وو چې دې کې بعضې خبرې غلطې دي. ما قد اخطأ شیخک، ستا شیخ خطا شوی دی. ما قال الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، هذا الكتاب آية من آيات الله في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. دا ټکی ورته ما ووی، ما ته ستاسو عقیده ده، ما زه اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتم. بار ملک به دا نه وي چې زه دیوبند یم، دیوبند نه پېژني، که پېژني نو عصبیت لري ورسره. ما زه اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتم، حنفي المذهب یم. ما ته زما جامع اسلامیه کې سبق ویلی دی، زما جامع اسلامي ته سلام دی، لیکن دا ستا شیخ په دې ځای کې خطا شوی دی. ځکه چې د مدینه منورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامع مسجد نبوي شریف یو خطیب تیر شوی دی، د فلسطین نامور عالم الشیخ محمد بن یوسف نبهانی، هغه لیکلي دي الدلالات الواضحات کې چې هغه ته یو سند د دلیل الخیرات داسې راغلی و چې نبی علیه السلام هغې ته دلیل الخیرات شریف پړاو کړی. ما ته وی نبهانی اذن مبتدی وی هغه هم ټیک نه دی. ما چې زه تا ته بل سړی یاد کوم، کشف الظنون والا په اسلامی کتبخانو کې
په کتابونو کې په امت کې چې مذهب باندې مشهور فنون باندې کوم مشهور کتابونه لیکلي دي نو علامه حاجی خلیفہ دا غي سناس ذکر کړی دی کشف الظنون کې نه جزء کتاب دی اته پر قابل اعتماد نه دی شیخ نبهانی د اعتماد ول نه دی ستاره لپاره ته حضرت مدنی صاحب سو مانی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بانی سوي او مې ماته تخپل هم غوډه چې ته ماته یو ځای وخایه دا اثر اوس په دې وطن کې مشته دی بعضې خلکو کې زما یو کتاب د دې مقدمه تیزی البرکات یو مولوي صاحب ته ورسېد د دې مردان دی ډېر ښه سړی دی تکړه سړی دی ما ته یو ځل ټلیفون باندې وي د شپې ناوخته و ډېره زیاته خواري دې کړې ده چې دا خواري دې کړې وه په ریاض الصالحین باندې ډېره ښه شرحه به دې لیکلې وه ما ولې څه چلې وایي دومره تتبع په دې ورکوټي کتاب باندې ما ته زوروره زه د بچپن نه دې کتاب عاشق یم او زه چې د نوې زمانې د مصنفینو کتاب وګورم نو په هغې باندې درجن کتابونه مخکې لیکلی شوي اوس خلک راشي په بل لیول باندې راواړي همغه زاړه کتابونه زمونږ اکابرو په هره موضوع لیکل کړي دي نو مې زما دا سوچ دی چې دا زاړه کتابونه کوم امت کې اکابرو لیکلي دي د دې خدمت وشي زما په نظر کې د دې کتاب خدمت نو شوی نو ما دا توزیع البرکات مقدمه ولیکله او ترجمه مې وکړه هغه ما ته پته ده چې دا ړومبی کار دی خو دا دومره خواري ما که دا خدای ته قبول شي که نه انشاءالله نو خدای پاک به ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب قصه داسې ده چې په امت کې څومره محدثین تیر شوي دي لوی لوی خلک اکثرو په درود شریف باندې مستقل کتابونه لیکلي امام شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه فرمایي ما ته چې الله پاک سره کړی دي سو دا ټول صرف د درود شریف برکت دی مخدوم محمد هاشم ټټوی رحمت الله علیه د شاه ولی الله سے معاصر دی لوی فقيه دی دغه کتاب دی ذریعه الوصول الى جناب الرسول صلی الله علیه وسلم مشایخ وایي چې د کتاب مقصد دا و چې د دې کتاب په برکت به نبی علیہ السلام ته قریب شمه مولانا زکریا صاحب څومره لوی سړی درود باندې مستقل کتاب لیکلی تانوي صاحب زاد السعید لیکلی دی لوی لوی خلکو نو زما د خبرې غرض دا دی چې کوم حضرات دلال الخیرات شریف وایي نو دا ښه پابندۍ سره وایي زمونږ د مشایخ و شیخ الاسلام مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه فرمایي چې څوک پابندۍ سره د دلال الخیرات شریف وظیفه کوي نو یو لویه فایده به دې سړي ته دا میلاویږي چې د دې سړي به تربیه او تزکیه کیږي اصلاح به کیږي وایي دا کتاب نه دی دا ځان له یو متبع سنت کامل شیخ غوندې انسان تربیه کوي نو دلال الخیرات شریف به انشاءالله شوق سره وایو کنه د دې اجتماع انعقاد په دې غرض کې چې ټول کال کې تاسو او زنانو د پاره پرون شوی او الحمدلله غیم پرون بیا ختم کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح ته ورو وخرو الحمدلله وای نن دا ستاسو په خدمت کې دا دیو جنا کوم خلکو چې دا وی او وی یا په بل طریقه باندې زموږ مرګرو سره د دې کې خدمت کې سالي نو موږ صرف حضرات ته او علماء ته دعوت ورکړي دلال الخیرات دومره عظیم المرتبت کتاب دی چې په دهلی کې دی یو شارح تیر شوی الشیخ محمد عارف دهلوی هغه په فارسی کې دی شرح کړی د مزرع الحسنات دغه مقدمه کې لیکلی دی چې 360 اولیاء ته نبی علیہ السلام د اجازت ورکړي شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمه الله نه په دروس مدنیه کې نقل لی چې په ډیرو ملکونو کې دا د مسلمانانو طریقه ده چې په خپل بچو باندې څنګه قرآن په یادې داسې په دلال الخیرات شریف په یادې علامه عارف دهلوی وایي چې 15 پښتو پورې د دې مبارک کتاب او د درود شریف برکات باغ خلکو کې وي سبحان الله په یو اردو رساله کې مې واقعه کتلې و
په هندوستان کې یو کلی دی کوتیانا ورته وایي جوناګړ کې په دې کې یو ګلکار و پخوا دا خښتې مختې نه وي غټ غټ کاڼي به خلکو کېښودل سنګکاري به ورته وایي سنګکاري د هغه دا طریقه وه چې یو کاڼی به یې کېښودو یو حزب د دلال خیرات شریف به وایي سبحان الله بیا به بل کاڼی کېښودو نو د بلې ورځې وظیفه به یې وکړه په دې طریقه باندې اووه کاڼي او مکمل دلال خیرات به وي عاشق رسولو یو ځل داسې خلک حج ته تلل د چې دا مرحله وکتله د حجاجو جزونه خو نه و که نه پیاده به بیا بمبئی کې اوس هم بندرګاه د هندوستان کې هلته به بحري بیړۍ وي جازونه و پای کې به تلل نو دی ډېر خفه شو چې کاش کې زما هم وس وی او زه حج ته تللی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې سلام مې کړی په دې خفګان کې وجړل چې زه ډېر بې وسه یم او وس مې نشته چې د نبي اسلام د روضې سلام وکړم د ماسوتن داسې پروت دی او داسې سوچونه کوي په دې کې دته خوب راغی وده شو په خوب کې ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو نبی پاک صلی الله علیه وسلم متفرمای اے لیونیا څنګه اے لیونیا په هندوستان کې خلک ول کورونه جوړه دیوالونه جوړه تعمیرات کې او زما د دې جمعات ته مبارکه مناره ضعیفه شوې ده د دې مرمت نه کې نو دا خوب چې د ولیدو نه پاسې او نورم په جړا شو چې کاش کې زما وسوې نو زه بوستلې وي خو دې خوب کې دته یو تسلی رااله چې زه نبی علیہ السلام غوسته یم اوس به الله پاک سه انتظام کوي او زه به مدینه منورې ته رسم چنانچه سحر د سره په شمار باندې یو څو انې وي پیسې روپۍ هم نه انې وي دی راواغستې او ضروري جامې راواغستې او تر بمبئی پورې د سمندر ساحل پورې تک زما وسته دومره بزو کما او نور د الله پاک کارونه دي چې کله ما غواړي بیا چنانچه د بدی نیت باندې کور نه راووتو او ډیر تیزی سره روان دي حتی چې بعضې کې د تیندک اخري روم غورځېږي د ډېرې تیزۍ د وجه نه بیا راپاسي او رامنډه کي الته سمندري جهاز یا بیړه یا کشته هغه وخت کې چې سو هغه تیار وه د یو کس کمې پکې و خو کپتان وی زیدا یو دی پکې کم وي روان کوي خو لیکن جهاز نه خوځېږي حرکت هم نه کوي وایي عجیبه غوندې کار دی دوی وایي چې مونږ روانېدو زور لګو لیکن دا کشته نه خوځېږي وایي دی کې د دې جهاز د دې کپتان بهر ته داسې خیال شو یو سړی ولیدلو چې سپکدستې شانتې سړی دی غوټه په شا کړی دی او تیزۍ سره را روان دی او کله کله روم غورځېږي بیا رامنډه کي دوی تاسو صبر وکړئ شاید چې د دې سړي موږ سره قسمت وي او دا جهاز دته ایثار شوی کله چې دی د ساحل ته غاړې ته راورسېدو هغه ته د ټیکټ هم تپوس نه کړ د پیسو هم تپوس نه کړ چتې کو اذان سره په کشته کې هغه جهاز کې کېنو چې څنګه کېنو جهاز روان شو سبحان الله هغه ډېر خوشاله شو چې دا خو موږ دپاره سم مسیحا شو چې چا به خشې پخول دل به راوړل په جهاز کې به چالوا پخوله یا بل به څه هو لستلس ورځې سفر به نو دی وایي ډېر د مزې سفر مې وکړ چا به مې ډېر عزت کو نه رانه پیسې واغستې ای کله چې زه مدینې طیبې ته او حجاز مقدس ته ورسېدم د جهاز نه دغه نه کوز شوم روان شوم حتی چې زه حدود د مسجد نبوي ته ورنږدې شوم نو شرطه پولیس والا را پسې رامنډې کې وینېولم وایي زه ویرېدم چې تا سره خو کاغذ هم نشته پاسپورټ هم نشته پیسې هم نشته چې په څه بنیاد یې نیولی وایي ما ته یې وایي چې مه یارېږه دلته زموږ یو مشر دی ستا حلیه موږ ته بیان کړې ده چې داسې یو سړی به راځي موږ ته هغه ته مخامخ کوو که هغه ته قبول کړي ډېره خلک دي دا ته خپله لاره باندې ځه
وایي زه د خلکو خپل مشر ته وړاندې کوم چې مشر ته وړاندې کوم هغه راپاڅېدو ما نه یې غاړه تاو کا راته چې بالکل دا کس دی ملګرو ته وایي د شپې په خوب کې نبی علیه السلام ما ته دی ښودلی دی او دا ارشاد یې فرمایلی دی چې د دې منارې د مرمت دپاره به د هندوستان نه زما یو عاشق ګلکار راځي او هغه به یې جوړوي دا تاسو مو جوړوئ نو حضرت داسې عاشقان الله پاک دې موږ تاسو کې عشق نبوي پیدا کړي چنانچه د هغې ته وایي چې بالکل ما ته هم دا ویلې شوي دي په خوب کې او زه دې دپاره راغلی یم نو داسې یو انتظام یې وکړه د کرین په شکل کې چې زما دا خپې په دې مناره باندې نه لګي او وروچت کړی شو چې کله وردیږي شو چې مناره ولیدل رښتیا ضعیفه وه نو د هغه مرمت کړله او د عمر عاشق حقیقي عاشق چې لاندې ګمبتې خضرا باندې سترګې پرېوتې روح یې وخوځېدو او انتها د مینې د وجې نه امل ته ساه ورکړله سبحان الله هغې ورته راکوش شه کاکا راکوش شه اسې نارې والي د جواب نشو ورکولی ځکه چې سات تللی و د ډېرې مینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه بیا یې راکوز که چې وې کته هملته یې ساه وتلی وه د دلایل الخیرات شریف دومره لوی برکات دي الله پاک دې موږ تاسو کې د درود شریف ورد او وظیفه جاری او ساری ولري نو الله پاک دې تاسو ټول راتق قبول کړي